اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په نام د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. شروع کړو. کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې چیرمن بهار مزدوران چیرمن حضرت ولی شاه صاحب د دې سره خوا کې ولاړ عرب خان صاحب الله رب العزت دې معذورینو لا یو داسې چیرمن یو داسې مشر ورکړی دی چې هغه د تعارف محتاجه نه دی. دا چې کوم دی په هر وخت کې د هر قسمه محنت ته بالکل ځان تړلی دی، هر قسمه ستړی په غرمه کې په شپه کې په هزار کې په سفر کې هر قسمه د دې خلکو د محنت دپاره ځان جوګه کړی دی، بالکل ځان یې تیار کړی دی. کله چې آی سی آر سی والا د کې پي کې لپاره 4 چنچنې مختص کړلي د دې دپاره یې اعلان وکړو، نو چیرمن بهالي مزدوران حضرت ولی شاه صاحب دا خبره مناسب وګڼله چې زه خپل ځان لپاره د دې کوم کسان چې دي د دې دپاره د خپلو معذورینو لپاره دا زه اصول کوم، نو دا ښه خبره ده. دوی د خپلو کوششونو نه د خپلو منډه توړو خپلې خرچې مطابق چې کوم دی خپل کوشش وکړو او دا چې کوم دی عرب خان صاحب له دا په نوم کړلی چینچي دې چې کوم دی د عرب خان صاحب سره په دې کې هم مرسته وکړله چې کله د چینچي د چابي دته میلاوېدله نو دا هم چې کوم دی د حضرت ولی شاه صاحب په لاسو باندې میلاو شوله دی ورته. نو د دې په دې د وخت کې چې کوم دی موږ د عرب خان سره خبرې کوو چې عرب خان صاحب څنګه د صدر صاحب نه او د دې خلکو د کوششونو نه خوشحاله که خفې؟ جی السلام علیکم. زه ډېر سخت خوشحاله یم د زموږ صدر صاحب د کوششونو نه او ډېر تکلیفونه زموږ دپاره برداشت کړي دي او موږ ډېر مشکور یو د دې. او څنګه لکه دې دا مناسب وګڼله چې ته د دې خلکو د سوال زارۍ منت نه خلاص شي او په خپله باندې چې کوم دی خپل ځان وساتې، نو څنګه د دې صدر صاحب څه ګڼې چې لکه دا تا را بیدارول غواړي که نه دا تا د ژوند ورکول غواړي؟ جی دا خو د دې کوششونه وو چې دا د غفلت نه راوځي او دا چې کوم دی خپل کار روزګار په خپله باندې دغه کې او د دې زه ډېره شکریه ادا کوم. نو څنګه چې ستا کله اوس وشي نو د نور خلکو سره به مرسته کوې که نه؟ انشاءالله کله هم ډېره ده کوو به مو خیر سره انشاءالله زموږ کوشش به دا وي چې کوو به. شکریه. اوس ورځم د صدر صاحب طرف ته چې صدر صاحب تا ډېرې منډې تړلې والي، تا ډېرې سختې برداشت کړلې. لاول خو د دې شکریه ادا کوم. شکریه سر شکریه ادا کوم. تاسو خپل قیمتي ټیم نه ټیم نیست او زموږ خواله راغلئ، مهرباني. دا خو ظاهره خبره ده چې معذورینو ته خو لاول څه میلاویږي نه، چې میلاویږي نو په شمار میلاویږي. لکه هغه په روپۍ کې وتاتانې معذورینو ته څوک نه ورکوي چې هغه راشي هغه به تاسو دې خلکو ته تقسیموئ، تاسو ته ځان له څه نه اخلي چې دا ولې؟ بس روزان اصل خبره دا ده کم کار چې په د یو احساس په بنیاد باندې شروع شي نو په هغه کې بیا خپل اغراض او مقاصد مخې له نه راځي. زه خپله باندې معذور او ما سره یو احساس او د دې معذور د خیر ښېګړې لپاره چې دا کم پروګرام ما شروع کړی دی نو هغه خالصتا لله دی او د دې خلکو د خیر ښېګړې لپاره د ذاتي څه اغراض او مقاصد پکې نشته دی. نو د دې په وجه باندې د دې تنظیم نه چې څومره شیزونه مطلب دا دی ما وصول کړي دي د دې د پلیټفارم نه، نو ټول مې همدې خلکو له ورکړي دي او کوشش کوم چې د خپل جب نه مې پکې مطلب دا دی حصه رتلې ده او د دې خلکو د ریهیبلیټیشن لپاره مطلب دا دی چې ما کردار ادا کړی. شکریه سرجي. لاول خو د ټول نه غټه شکریه زه ستاسو ادا کوم. د دې نه بعد کم تنظیم والا چې ستاسو سره مرسته کړې ده د هغې هم ډېر زیاته شکریه ادا کوم او څوک چې د معذورینو سره د بېوس سره مدد کوي د هغو هم شکریه ادا کوم. خو سرجي د ټول نه غټه شکریه ستاسو ادا کوم چې په خپله معذوره هم یعنې په خپله د معذورینو په ګاډي کې ګرځي معذوره مې او بیا هم چې کوم دی د معذورینو سره منډې تړلې وې نه شپه ګوري نه ورځ ګوري ستاسو دا محنتونه موږ ګورو. که څوک وایي چې دا ګپ دی نو راشي د سرجي سره په خپله میلاو شئ د دې دا محنت دا کوششونه تاسو وینئ. سرجي ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. زه یو مختصر یو څو خبرې کوم چې زه ستاسو هم شکریه ادا کوم او زه د آی سی آر سی والا هم شکریه ادا کوم. آی سی آر سی والا څلور چې کومې رکشې ورکولې کې پي کې والا نو په هغې کې مطلب دا چې هغې CARP چې کوم پروګرام دی چلډرن امپوټي ریهیبلیټیشن پروګرام چې د هغې صوبۍ کې مرکز دی او هغې ته دا میلاو شو او زموږ چې کوم کوششونه چې موږ ته د باجول دپاره مطلب دا دی چې دغه شان ته د رکشه میلاو شي چې موږ هم پرې د خپل معذوره ورور هغه ژوند چې دی د معاش دا برابر کړو. نو موږ یو دا ورکړل او د دې نه پس به انشاءالله یو بل د په قیسونو باندې د بل یو کس ته پارلی و د هغه روزګار به هم پې موږ روانه و. نو زه شکریه ادا کوم د آی سی آر سی والا او سپیشلی د صلاح الدین صاحب کوم چې په دې کې مطلب دا دی چې د ډسیبلیټي انکلوژن ایډوایزر دی د پاکستان د هغه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغه په د دې چینچي په اصول کې زما سره ډېره زیاته مرسته مدد وکړو. الله دې ول اجر ورکړي او الله دې په صلاح الدین کو نور هم اضافه کړي او ستاسو هم شکریه ادا کوم چې تاسو راغلي او موږ له مقرره کړه. خوشحاله و آباد اوسئ. مهرباني. شکریه.